د الاعراف مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان اومه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده 206 آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی الف لام میم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين الف لام میم صاد دا یو کتاب دی چې تا ته درلیږل شوی دی نو ای محمد صلی الله علیه وسلم ستا په زړه کې د له ده نه څه اندېښنه نه وي د ده له نازلولو نه هدف دا دی چې ته د ده په وسیله منکرانو وویروې او د مؤمنانو لپاره یادونه وي اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون ای خلکو څه چې ستاسې د رب له لوري پر تاسې باندې نازل شوي دي د هغو پیروي وکړئ او له خپل رب نه پرته د نورو سرپرستانو پیروي مه کوئ خو تاسې نصیحت ډېر لږ منئ وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون څومره ودانۍ دي چې هغه مونږ تباه کړي پر هغو باندې په ناڅاپي ډول د شپې زموږ عذاب پریوت یا په رڼا ورځ په داسې وخت کې راغی چې هغوی استراحت کړی فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين او کله چې پر هغوی باندې زموږ عذاب راغی نو د هغوی په ژبه له دې وینا پرته نور څه نه و چې مونږ په رښتیا سره ظالمانو فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين نو دا کار ارومرو کېدونکی دی چې موږ له هغو خلکو څخه حساب واخلو چې موږ هغوی ته پیغمبران ورلیږلي دي او له پیغمبرانو نه به هم د پیغام رسولو پوښتنه وکړو فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين بیا به موږ په خپله په کامل علم سره ټوله ماجرا د هغوی مخې ته وړاندې کړو ښه نو موږ چېرته غایب نه وو والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون او په هغه ورځ به تله کټ مټ حق وي د چا چې پله درنه وي همغوی به خلاصون ومومي او د چا چې پلې سپکې شي همغوی به په زیان کې د خپل ځان اخته کوونکي وي ځکه چې هغوی زموږ له آیاتونو سره له ظلمه ډک برخورد کوو ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون مونږ تاسې له وس واک سره په ځمکه کې میشته کړئ او ستاسې لپاره مو دلته د اوسېدو وسایل برابر کړل خو تاسې ډېر کم شکر ویستونکي یاست ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين مونږ ستاسې هستونه یعنې پیدایښت پیل کړ بیا مو ستاسو صورت جوړ کړ بیا مو پرښتو ته وویل چې آدم ته سجده وکړئ په دې امر سره ټولو سجده وکړه خو ابلیس په سجده کوونکو کې شامل نه شو قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من
طين پوښتنه یې وکړه ته څه شي له سجدې کولو څخه منع کړې کله چې ما درته امر کړی و ویې ویل زه له هغه نه غوره یم تا زه له اوره پیدا کړی یم او هغه له خټې څخه قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين الله فرمایل خنو ته له دې ځایه کوز شه ته حق نه لرې چې دلته د لویۍ غرور وکړې وځه چې په حقیقت کې ته له ذلیل شوو څخه یې قال أنظرني إلى يوم يبعثون وی ویل ما ته تر هغې ورځې پورې مهلت راکړه چې دا ټول دوهم ځل راپاڅول شي قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين وی فرمایل مهلت ته درته وی ویل خنو څنګه چې تا زه په ګمراهۍ کې اخته کړی یم زه به هم اوس ستا د سمې لارې په سر باندې دغو انسانانو ته څارو کینم له وړاندې وروسته ښي خوا کیڼې خوا هر لوري به یې راایسار کړم او ته به د دوی زیاتره شکر ویستونکي ونه مومې قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين وی فرمایل له دې ځایه سپکه ورټل شوی ووځه باور ولره چې له دوی څخه چې څوک ستا پیروي وکړي ستا په شمول به له هغو ټولو نه دوزخ ډک کړم ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين او ای آدمه ته او ستا مېرمن دواړه په دې جنت کې اوسېږي هر چیرته چې هر شی ستاسې زړه غواړي خورئ خو دغې ونې ته نږدې مه ورځئ که نه نو له ظالمانو څخه به وشمېرل شئ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين بیا شیطان هغوی تیر ویستل تر څو چې د هغوی شرم ځایونه چې یو له بله پټ کړای شوي وو د هغوی په وړاندې بربنډ شي هغو ته یې وویل ستاسې رب چې تاسې له دې ونې څخه منع کړي یاست د دې باعث له دې پرته نور څه نه دي چې چیرته تاسې پرښتې نه شي یا تاسې ته د تل لپاره ژوند در په برخه نه شي وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين او هغه په لوړه یعنې قسم خوړلو هغوی ته وویل چې زه ستاسې رښتینی خیر غوښتونکی یم فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين په دې توګه یې په غولولو سره هغه دواړه کرار خپلې لارې ته راواړول په پای کې چې کله هغوی د هغې ونې خوند وڅاکه نو د یو بل په وړاندې د هغوی سطر مات شو او هغوی د جنت په پاڼو سره د خپلو بدنونو په پټولو لاس پورې کړ په دې وخت کې چې کله د هغو رب هغوی ته غږ وکړ آیا ما تاسې له دې ونې څخه نه وی منع کړي او نه مې وویلي چې شیطان ستاسې ښکاره دښمن دی قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين دواړو وویل ای زموږ ربه موږ پر خپل ځان ظلم وکړ
اوس که تا مونږ ته بخښنه ونه کړه او پر مونږ دې رحم ونه کړ نو مونږ به ارومرو تباه شو. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. وی فرمایل کوز شي تاسې یو د بل دښمنان او ستاسې لپاره تر یوې ټاکلې مودې پورې په ځمکه کې د اوسېدو ځای او د ژوند وسایل دي او وی فرمایل په همغې کې ستاسې ژوند او ستاسې مرګ دی او له همغې څخه به په پای کې تاسې راویستلی شئ. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. ای د آدم اولادي مونږ تاسې ته جامې نازلې کړي دي چې ستاسې د بدن شارمځایونه وپوښي او ستاسې د بدن د ساتنې او ښکلا وسیله هم وي او ډېره غوره جامه د پرهیزګارۍ جامه ده. دا د الله له نښانو څخه یوه نښانه ده. په کار ده چې خلک ورڅخه درس واخلي.